او دا درته په دې اختر کې ځکه وایم چې ډېر ځوانان به داسې چې مور او پلار به ترې نه خفوي او مور او پلار ته دا خبره کوم چې پام کوئ وره خپلو بچیانو ته چېرته به دعا ونه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 دعوات مستجابات و 3 دعاګانې دي چې الله رب العالمین ضرور قبلی د مور او پلار دعا بد دعا خیری الله اکبر دا ډایرک الله رب العالمین ته رسیږي رب ذوالجلال ډایرک قبلی نو خپلو بچو ته بد دعا مه کوئ خپلو بچو ته نیکې دعاګانې کوي چې الله رب العالمین یې نیکان کړي شیخ ادریس صاحب زموږ استاذ هغه ویل ما د هغه نه اورېدلي وایي دا قاري سدیس نن چې په حرم شریف کې جمع ورکوي وایي دا ډېر روانو وایي مور یې چېرته وړه هغه ګلکار یې کولو نو دوی ورته په وړو کې شګې وغورځولې کار یې ورته خراب که نو مور ورته ډېر د قار د لاسه ورته دعا وکوي الله پاک دې د مکې امام کا وایي الله پاک دې د حرم امام کا هغه د مور دعا وه چې الله رب العالمین قبوله کړله او قاري سدیس نه الله رب العالمین د حرم امام جوړ کړلو د مور او پلار دعاګانې دا دومره قبلیږي ای ځوانانو د مور او پلار ادب او احترام وکئ قسم دی مور او پلار ستاسو جنتونه دي جنتونه دا د جنت 2 دروازې دي که د مور او پلار ادب احترام وکړو جنت ته به لاړ شي ګنې د جنت نه بیا محرومه وئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د الله رب العالمین رضا دا د مور او پلار په رضا کې پرته ده د الله رب العالمین ناراضتیا دا د مور او پلار په ناراضتیا کې پرته ده کله چې ستا مور او پلار تا نه خوشحالی نو الله رب العالمین به درنه هم خوشحالی او که کله د مور او پلار ناراضی الله رب العالمین به درنه هم دا به درنه ناراضی نو د مور او پلار ادب او احترام دا ګوره لازم دی لازم د مور او پلار ادب او احترام دا لازم دی د دې دعاګانو په ذریعه باندې به ان شاء الله موږ او تاسو جنت ته ځو مور او پلار قسم دی دا هغه خلک دي کله چې ستا په کور کې مور او پلار ژوندي ستا په کور باندې به برکاتي انواراتي خو چې کله د مور او پلار وفات شي دنیا نه لاړ شي بس بیا به ستا کور قسم دی ځنګلي ځنګل ځوانانو د مور او پلار ادب او احترام وکئ د مور او پلار بد دعا ته ځان مه ورکوي هسې نه چې ګوره بیا مو تندی نه لګېږي بیا به خفه وئ وروسته بیا به وروسته د بچیانو غوندې خپل لاسونه سولوئ خو بیا به د نوښتي نو عرض مې لري چې د مور او پلار ادب او احترام دا به ضرور کوو به که نه انشاءالله د مور دعا دومره عجیبه دعایي که نه الله رب العالمین ضرور قبلوي د مور او پلار دواړو دعاګانې امام بخاري رحمه الله لوی محدث دی امام بخاري رحمه الله ځلانده محدث وایي دا چې کله ورکوټی ماشوم و دا ړوند شو په سترګو باندې نابینا شو چې په سترګو نابینا شو مور به الله رب العالمین ته ډېر جړل تهجدو کې به راپاڅېدله چې الله زما د بچي ته د سترګو بینایي نصیب که الله روغ جوړ یې که څو شپه بعد په خوب کې ابراهیم علیه السلام ګوري ورته وایي زه زیری در کوم الله رب العالمین ستا د دعاګانو په وسیله باندې ستا بچي ته د سترګو نظر واپس کو الله اکبر امام بخاري رحمه الله الله رب العالمین هغه ته د سترګو نظر واپس کو د چا د برکته د مور او پلار د دعا د برکته نو د مور او پلار د خیرونه به ځان ساتو د مور او پلار دعا